د آلمان نه یو تازه خبر. د آلمان د کورنیو چارو وزیر منلې ده چې طالبان کولی شي په برلین کې یو نماینده ولري یا حتی نمایندګي پرانیزي تر څو د افغان مجرمینو د بیرته ستنولو موضوع په مستقیم ډول ورسره حل شي. د آلمان د کورنیو چارو وزیر وایي چې اوسمهال د طالبانو سره اړیکې د دریمو هیوادونو لکه قطر له لارې نیول کېږي، خو دا یوه موقتي او غیر مؤثره لاره ده. نو اړتیا ده چې یو مستقیم تخنیکي تماس رامنځته سي بې له دې چې طالبان رسمي وپېژندل سي. د آلمان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي که طالبان یو نماینده برلین ته واستوي، موږ کولی سو د مشخصو موضوعاتو لکه د مجرمینو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړو. دا کار له رسمي پیژندنې پرته هم ممکن دی. په 2024 کال کې آلمان د قطر په منځګړیتوب 28 تنه افغانان چې په آلمان کې مجرمین ول افغانستان ته واستول. دا لومړی ځل و چې دا ډول همکاري وسوه. اوس حکومت غواړي دا بهیر مستقیم او دوامداره سي. د آلمان د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو سره عملی تماسونه ممکن دي، خو دا د رسمیت پیژندلو معنی نه لري. د شنه ګوند او SPD سیاسي مشرانو خبرداری ورکړی چې دا ډول تماس به طالبانو ته مشروعیت ورکړي. دا اندېښنه هم شته دی چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو حقوقو ته پام نه کیږي، نو تماس باید محدود او تر نظارت لاندې وي.